د نن ورځې د پیل څو ډیر مهم او تازه خبرونه په افغانستان سیمه او نړۍ کې څه روان دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ چارواکي وایي د روسیې ولسمشر د دوی د واکمنۍ پر وړاندې ښه سیاست غوره کړی دی. ملګري ملتونه د اسلامي امارت د واکمنۍ له لوري په عام محضر کې د سزاو د بندولو غوښتنه کوي. په ډیر اسماعیل خان کې څلور پاکستانی پولیس ټاپیان او یو وژل شوی دی. د امریکا واکمنۍ د لنډمهاله خوندیتوب لرونکو افغانانو ته د نوموړي هیواد د پریښودو په پار یوه اونۍ مهلت ورکړی. په غزه کې د بېځایه شوو پر پنډغالو د اسرائیلي پوځیانو بریدونو 40 کسان وژلي دي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د جمعې ورځې ماښام مهال د حاجي روخان اکا د پارچاوي سیمې سره یو فولډر ګاډی اوبو ته غورځېدلی دی. د پیښې له ځایه یوې سرچینې ویلي په دې پیښه کې د یوې کورنۍ 4 ښځې او 2 نارینه مړه شوي دي. په هرات کې د باروړونکو ګاډو په کمیسیون کې د اوسنیو ځایي چارواکو د فوق العاده ګاډي خلاف موټر چلوونکو اعتراض کړی دی. له دغه ځایه یو ګاډیوان یوه ویډیو خپره کړې او وایي چې سیمه ایزو چارواکو څو ګاډیوانان د همدې اعتراض له وجې له ځان سره یوړل. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دهسرک کلي کې د تندر پریوتو له امله د پغمان زوی هجران په نوم یو شپونکی ماشوم مړ شوی دی. پیښه په ځایي وخت د جمعې ورځې پر ماسپښین رامنځته شوې ده. د نوموړي یو کلیوال ویلي هغه مالونه څرول چې په شدید باران کې ګیر شوی او تندر پرې لوېدلی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.